څنګه خپل ځان له تنبلۍ خلاص کړو؟ یوه حل لاره شته دی چې که یې زده او عملي کړئ نو د خپلې لټۍ ټغر به ورټول او غټ شمېر وړو او لویو هدفونو ته به ورسېږئ. دا یو داسې تمرین دی چې د ورځې صرف 1 دقیقه وخت نیسي، خو راتلونکې نتیجه به یې تاسې حیران او ستاسې ژوند به بالکل بدل کړي. دې طریقې ته کایزن ویل کیږي او معنا یې د 1 دقیقې اصل دی. که دا لنډه ویډیو تر پایه وګورئ نو داسې یو آسان خو حیرانونکی تخنیک به زده کړئ چې په مرسته به یې په فوق العاده فعال انسان بدل شئ. خپله لټي به ختمه کړئ او یو کامیاب شخص به جوړ شئ. موږ کوشش کوو چې د نړۍ د ډېرو معتبرو علمي مؤسسو د تحقیقاتو او تجربو وروسته حاصلې شوې د انسان د ضرورت وړ سپارښتنې او مشورې د خپلو ویډیوګانو په مرسته تر تاسې در ورسوو، کومې چې ستاسې وخت نه ضایع کوي بلکې ستاسې ژوند اسانوي. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په لایک او کمنټ سره زموږ حوصله لا زیاته کړئ. سلامونه دوستانو. هوښیاران وایي چې کامیابۍ ته د رسېدلو بنده لار هغه وخت پرانیستل کیږي کله چې تاسې د هغې څخه تر ټولو لوی خنډ لرې کړئ او دا خنډ لټي نومیږي. لټي یا تنبلي د انسانانو هغه ځانګړتیا ده کومه چې هغوی د خپل ژوند د ضروري کارونو او مسؤلیتونو له پوره کولو پاتې کوي. موږ اکثرا خپلو ټاکلو شویو هدفونو ته د لټۍ په وجه نه رسیږو. دغو هدفونو ته د رسیدلو لپاره د غوره شوو کړنو کول له نن څخه سبا، له سبا څخه بل سبا، بلې اونۍ، بلې میاشت او حتی بل کال ته ځنډوو. د دې نن او سبا په کشمکش کې زموږ د ژوند یوه غټه او د کار برخه تیره او ضایع شي، پرته له دې چې موږ پکې خپلو هدفونو ته ورسیږو، ژوند ته یو سم لوری ورکړو او ښه راتلونکې د ځان لپاره جوړه کړو. خو موږ ولې داسې کوو؟ داسې ځکه کوو چې موږ غواړو ډېر زیات کارونه په ډېر کم وخت کې وکړو او مثبت نتایج یې ډېر ژر وګورو. خو په خپله همدغه ژر غوښتل او بیرته په زړه کې په دې خبره پوهېدل چې دا کارونه دومره ژر نه کیږي، وخت غواړي، اراده، حوصله او انرژي غواړي، د دې سبب کیږي چې موږ دغه اټکلي سختۍ ته غاړه کېنږدو، طاقت او حوصله یې په ځان کې ونه وینو او هسې د ملامتۍ د احساس څخه د ځان د خلاصون لپاره په نن او سبا خپل ځانونه غولوو. لټي د انسان هغه لویه بدمرغي ده چې که چاره یې ونه کړئ نو خپل ټول ژوند به ابس ضایع کړئ. هم به خپله ځورېږئ، هم به مو کورنۍ له ستونزو سره مخ وي او هم به د خلکو د خندا شئ. څنګه ځان له تنبلۍ خلاص کړو؟ یوه حل لاره شته دی، که یې زده او عملي کړئ نو د خپلې لټۍ ټغر به ورټول او غټ شمېر وړو او لویو هدفونو ته به ورسېږئ. دا یو داسې تمرین دی چې د ورځې صرف 1 دقیقه وخت نیسي، خو راتلونکې نتیجه به یې تاسې حیران او ستاسې ژوند به بالکل بدل کړي. دې طریقې ته کایزن ویل کیږي او معنا یې د 1 دقیقې اصل دی. دا میتود جاپانیانو ایجاد کړی دی چې کیدای شي د ژوند د هر اړخ لپاره وکارول شي. مثلا دا طریقه په جاپان کې اکثرا د مدیریت د میتود د بهتره کېدلو لپاره استعمالیږي. په خپله دا کلمه 2 ریښې لري چې کای د بدلون او ځین د هوښیارتیا په معنا دي. د دې معنا دا ده چې تاسې باید خپل ژوند د سترګو په رپ یا یوه شیبه کې نه بلکې ورو ورو او په هوښیارتیا سره بدل کړئ. نوي عادتونه باید ستاسې د تفکر او د ژوند تجربو نتایج وي. دا میتود د مساکی ایمای په نوم یو جاپانی جوړ کړی دی چې باور لري کیدای شي دا فلسفه د ژوند په عادي چارو کې هم هغسې وکارول شي او عالی نتیجه ورکوي لکه په سوداګرۍ او نورو مسلکي برخو کې چې ورکړې ده. دا میتود څنګه کارول کیږي؟ د دې تمرین بنسټ داسې دی چې اول باید تاسې هغه کار یا هدف مشخص کړئ چې غواړئ سرته یې ورسوئ، خو ستاسې تنبلي نه پرېږدي چې شروع پرې وکړئ. اوس نو تصمیم ونیسئ چې سر له نن څخه به تاسې دغه کار هره ورځ په یو مشخص او ثابت وخت کې ترسره کوئ. ښایي تاسې ته خندا درشي چې دا نو څه ډول مشوره ده. که ما داسې کولی شول نو پخوا به مې کړي وي، خو صبر وکړئ او خبره تر پایه واورئ. دلته مهمه سپارښتنه دا ده چې تاسې باید دغه مشخص شوی کار، عمل، زده کړه او بل هر هدف چې وي په دې ټاکلي وخت یوازې او یوازې د 1 دقیقې لپاره ترسره
او د دقیقې ختمېدو سره سمې ختم کړئ. د دې تخنیک تر ټولو لوی حکمت په همدغه 1 دقیقه کې دی. دا ډیر ساده او آسان کار دی او حتی د شاه محمود لټ هم کولی شي چې یو کار ته که هغه ډیر سخت هم وي 1 دقیقه یا منټ وخت ورکړي. خلکو ته د هغه کار شروع کول ډیر سخت دي او ځان ورته چمتو کولی نشي کوم چې زیات وخت غواړي. مثلا تاسو یو کار شروع کوئ او پوهیږئ چې دا کار ممکن نیم ساعت، ممکن 1 ساعت، ممکن 2 ساعته وخت ونیسي. نو د دغسې کار دپاره ځان چمتو کول یو مشکل کار دی. خو کله چې خبره د 1 دقیقې یا منټ ده نو د نه کولو لپاره یې 1 پلمه هم نه پاتې کېږي. ولې دا میتود د لټۍ څخه خلاصون او موخو ته رسیدلو لپاره نتیجه ورکوي. په لومړي نظر کې ښایي دا تمرین ډیر ساده او بې معنا ښکاره شي، خصوصا د هغو خلکو لپاره کوم چې باور لري چې د یو کار سرته رسول او یو هدف ته رسیدل ډیره فزیکي او ذهني خواري غواړي او په ګپ شپ نه ترلاسه کیږي. خو عملا بالکل داسې نه ده. څېړنو او تجربو یې برعکس حالت ثابت کړی دی. ډیر زحمت او کوشش موږ ذهنن او جسمن ستړي کوي او زموږ انګیزه راڅخه اخلي. خو د کایزن تخنیک کولی شي موږ سره د مختلفو ورزشونو، کسبونو، مهارتونو او د بهرنیو ژبو په څیر د نورو زده کړو په شروع کولو کې مرسته وکړي. یو کار او هدف که ډیر سخت هم ښکاري، کله چې تاسې پوهیږئ چې یوازې د 1 دقیقې لپاره یې کوئ نو هغه تاسې ته د کامیابۍ او خوشحالۍ احساس درکوي. دغسې کارونه یا هدفونه د پیل لپاره په وړو داسې برخو وویشئ کوم چې په 1 دقیقه کې یې کول ممکن وي. مثلا د بهرنۍ ژبې 15 جملې 2 ځلې تکرارول او یا مثلا د سینه کشۍ په ورزش کې 15 یا 6 ځلې ښکته پورته کېدل. د 1 دقیقې لپاره د غاښونو برس کول او داسې ډیر نور شیان. بیا په ټاکل شوي وخت کې صرف د 1 دقیقې لپاره دا کار وکړئ او بس. تاسې هسې د تجربې په ډول هره ورځ دې کار ته دوام ورکړئ. د نتیجې په باره کې هیڅ سوچ او فکر مه کوئ. تر هر ځل 1 دقیقه ایز تمرین وروسته به په زړه کې د خوشحالۍ او رضایت او حتی کامیابۍ احساسات ولرئ چې یو څه مو وکړل. او هر ځل به د 1 دقیقې په آخر کې دا احساس ولرئ چې تاسې نور هم او تر دې زیات وخت هم دا تمرین کولی شئ او همدغه احساسات ورو ورو ستاسې په دننه کې راجمع کیږي، پر یوې لویې انرژۍ، ژورې تلوسې او انګیزې بدلیږي. تر یو څه وخت وروسته به نور نو تاسې په خپله په اتومات ډول پر 1 دقیقه اکتفا ونه کړئ او خپله به وخت زیاتوئ او زیاتوئ. په دې بهیر کې به تاسې ډیر وړاندې لاړ شئ او داسې هدفونو ته به هم ورسیږئ چې پخوا مو په خوب او خیال کې هم نه وو او درته ناممکن ښکاره کېدل. کایزن سره تاسې هره ورځ د بریالیتوب احساس تجربه کوئ، کوم چې تاسې سره مرسته کوي چې لا زیاته وده او پرمختګ وکړئ. د دې تمرین په مرسته به تاسې سبا، بل سبا، بلې اونۍ او بلې میاشتې ته د یو کار د شاته اچولو له مرض څخه خلاص، عملاً به کار کول شروع کړئ او لنډ وخت کې به د ژوند لویو هدفونو او ارمانونو ته ورسیږئ. نوي مثبت عادتونه به خپل او ډیر نوي شیان او مهارتونه به زده کړئ. تجربه یې کړئ، موږ ته به دعا وکړئ. پر ځان او خپلوانو مو پاملرنه کوئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.